په دې وخت کې نزله زکام کېدل او بار بار یخني کېدل او بار بار تبه راتلل د څه د وجې کېږي او د دې علاج د ټولو نه اول دا د ټمپریچر د وجې کېږي د موسم د وجې، یعنی د سحر یو قسم موسم او د شپې بل قسم موسم کوم د چې ټمپریچر فلکچویشن ویل شي چې په دې وخت کې زمونږ په وجود کې هغه طاقت هغه امیونټي کوم چې د بهر بیمارو سره زمونږ په وجود کې دننه جګړه کوي نو هغه کمزوري شي او کله چې کمزوري شي نو بیا زمونږ په وجود کې هغه وایرس کوم چې انفلوئنزا دی او کوم چې رینو وایرس دی هغه زمونږ وجود ته راتګ کوشش وکړي زمونږ په وجود کې دننه بګاړ شروع کړي چې د دې سره زمونږ په وجود کې مختلف قسم د بیماری علامات ښکارېږي. دویمه وجه دا ده چې هوا خشک شوې ده او کله چې هوا خشک شي نو زمونږ په وجود کې میوکس ورته ویل شي نو بلغم به ورته وایو میوکسا چې هغه په کمیدو شي او کله چې هغه په کمیدو شي او بهر هر قسم وایرس جراثیم یا نور پیتوجن وي یعنی جراثیمي نو زمونږ وجود ته په اسانتیا سره بیا راننوتي شي او زمونږ په وجود کې دننه بګاړ شروع کولی شي. درېمه وجه دا ده چې کومه نن سبا زموږ اخوا هوا ده هغه ډېره زیاته ګنده ده چې د هغې د وجې نن سبا زموږ بار بار نزله زکام مرۍ خوږېدل تبه راتلل یخني کېدل دا ډېره زیاته عام شوې ده. نو د دې نه د بچ کېدو او د دې د علاج دپاره ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې تاسو ډېرې زیاتې اوبه څښئ خو ګرمې تړمې اوبه څښئ. د دې سره تاسو چای یا نور څومره خوراک چې وي صحتمند هغه تاسو ډېر زیات کوئ ځکه چې وجود کې په دې وخت کې کمزورتیا او کمی راځي چې د هغې د وجې انسان ډېر زر بیمارېږي. دویمه وجه دا ده چې تاسو ماسک خامخا استعمالوئ چې دا خو یو به تاسو د خشکې هوا نه بچ کوي بل هر قسم جراثیم چې بهر ماحول کې وي نو هغه تاسو ته په اسانتیا سره راننوتې نشي. او دویم ویټامین ډي او زنک استعمال تاسو ډېر وکړئ چې دا په میډیسن فارم کې هم راځي او که چېرې میډیسن فارم کې تاسو نشئ حاصلولی نو څومره شنه سبزي ده تاسو هغه بار بار خورئ او نیمه ګنټه یا ګنټه تاسو خپل اډوکې معیار ته ورکوئ چې د هغې نه ویټامین ډي تاسو ته په قدرتي طریقه باندې حاصلېږي. او د دې سره که چېرې ستاسو په وجود باندې ډېره زیاته تبه راځي نو د ډاکټر په هدایتو سره تاسو پیراسیټامول میډیسن یوز کولی شئ. خو مین خبره او د صحتمنده خبره دا ده چې په دې وخت کې تاسو د موسم سره سره ځان په مزه به خامخا چینج کوئ ځکه چې په دې وخت کې موسم هم چینج کېږي او ځینې داسې وایرس دي چې هغه په ماحول کې وي نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره تاسو ته خامخا احتیاط کول ضروري دي.